الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو حکم هم دا کوي واقم الصلاۃ تلمنز کوا د لمانځه اقامت د لمانځه عمل کوا ځکه ان الصلاۃ تنهى عن الفحشاء المنز سړی د بد عمل سره ګرځي مدینه منوره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی تیرېدله یو انصاری صحابي دی هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اقتدا کې همیشه المنز کوي لیکن د هغه د نوجوانۍ زمانہ دا داغی نفس او شیطان په جوش کې دی نو هغه د دې سره سره د بدو اعمالو سره د خپل ځان حفاظت نشي کولای کله کله غلام زین کیږي کله زنام زین کیږي کله بد نظریم زین کیږي کله بل ګنام زین کیږي لیکن بل طرف ته بیا دا عادت دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امامت کې همیشه المنزل مراد صحابه کرامو د هغه انصاری صحابي تذکرہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکړه چې د الله رسول پلانکې صحابي دي المنز خو په اهتمام باندې کوي لیکن د المنز سره سره د وی ګناه سزا نه راګرځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو داغي فکر د دماغ او باسي داغي فکر پرېږدئ بس چې کله په هغه کې د المنز کولو عادت نو المنز به یو وخت د خامخا د بد عمل سره ګرځي څه زمانہ چې تیر وسوله نبی هغه سړی هغه نیک عمل سو هغه د ګناه سفریزو کې او بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې همیشه کښېناسته او صحابه بیا د هغې د نیک عملۍ ذکر هم پیغمبر علیه السلام ته وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې ګوره دا سړی یو قسم مرض ناجوړ په مرض باندې اخته و ځکه ګناه د انسان مرض او ناجوړي ده دا د الله فیصله ده وما من داء الا وله دواء په دنیا کې چې هر مرض راسي د هغې دپاره الله دوا او علاج پیدا کړی دی او د دې ګناه سره دراګرځېدلو دپاره الله تعالی بهترین دوا هغه د لمانځه اقامت کړی دی لکه الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء مون سړی د ګناه سره ګرځي نو چونکې هغه سړی دوا استعمالوله او هغې د دې ناجوړۍ د علاج دپاره دوا خوړله او زما دا عقیده وله چې یو ورځ به پر دې سړي باندې دوا اثر کوي ځکه په دې وجه ما درته ویل چې د دې سړي ډېر فکر تاسو مه کوئ او چې زما څنګه عقیده وه چې زما څنګه ګمان و هغسې وسلو نو ځکه هغه دوا پر د باندې علاج پر د باندې اثر وکړي دی د هغه مرض و ناجوړۍ چې ګناه و د هغې سره وګرځوئ دې کې علماو یو نکته لیکلې ده چې لمونځ ولې سړی د ګناه سره ګرځوي علماو دا لیکلي دي چې الله تعالی ته انسان ته په دې سینه کې یو زړه ورکړی دی ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله تعالی په یو سینه کې دوه زړونه نه دي پیدا کړي د هر سړي په سینه کې یو زړه دی او دا زړه چې الله تعالی پیدا کړی دی دا بسیط دی بسیط دا معنا په یو حالت کې په یو زمانہ کې په یو غړي کې دوه فکر نسی خپلولای کې دا فکر خپل کې دا ځینځي کې دا فکر خپل کې دا بل ځینځي په یو حالت کې سړی دوه محبت نسی کولای په یو حالت کې سړی دوه عشق نسی کولای او په یو حالت کې سړی دوه تعلق نسی ساتلای کچېرې دوه تعلق په زړه کې رالو یو به ضرور غالب ګرځي بل به مغلوب ګرځي کچېرې دوه تعلق په زړه کې رالو یو به موجود ګرځي بل به پناه ګرځي دا یو په ذریعه به دا بل خامخا ختمیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ګوره دی انصاری صحابي یو طرف ته لمونځ کوي لمونځ د الله تعالی عشق دی او بل طرف ته دا سړی په ګناه کې زندگی تیروله او ګناه دا د شیطان عشق دی او په یو زړه کې دوه عشق نه سره یو ځای چې یو عشق سره غالب سو هغه بل عشق به خامخا ختمیږي ورته دې سړي سره د الله تعالی توفیق ور سره نو ځکه د الله تعالی عشق چې هغه دلیل المنځو چې هغې د دې بنده په زړه کې رالی د الله تعالی په توفیق سره دا عشق غالب سو او دا بل عشق مغلوب سو دا عشق موجود سو هغه بل عشق پناه سو دا عشق رالی هغه بل عشق ختم کړي نو ځکه زما دا عقیده وه چې د لمانځه کولو سره تاسو دغه سړي ډېر فکر مه کوئ یو ورځ به داسې راځي چې د لمانځه په ذریعه به دی د ګناه سره ګرځي او د لمانځه په ذریعه به دی نیک سړی جوړ